عزتمند مسلمانانو ورونو کورونو کې اوریدونکو زنانو ستاسو مخکې ما د قرآن مجید یو آیات کریمه تلاوت کو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ندی ژوند د دنیا مگر دا د دوکې یو سامان دی دا دوکه دا دی باندې انسان دوکه کیږي لکه څرنګه چې انسان په سراب باندې دوکش سراب دی ته ویل کیږي د ګرمۍ په موسم باندې سړی په یو میره کې روان یي یا اسی په یو خوشي روډ باندې روان یو دی مخې ته لري ګوري نو دته د اوبو په شانتي یو سیس په نظر باندې راځي د دې ډیر تاو او د ګرمۍ د وجنه د انسان په دې نظر باندې یو سیس راځي او دته دا محسوسيږي چې دا اوبه دي دقیقه سراب ویلې کی چې کله انسان اغزه ته ورسی نه الته کې اوبوي نه آغا حرکت وي د سترګو ته چې محسوسيږي دقه شانته د دنیا مثال دی سرنګ چې انسان په دغه سراب باندې دوکه کیږي او چې لال شي سبینا دقه شان د دنیا د انسان په دوکه کیږي او دی به دوکه کې پریوتی اخر دا چې د مرګ راشي اسم چې دی هغه نه یا کو تاسو خیال کړی وي سړی په یو گاډي کې رواني نو دا گاډي دی چې پکې ناشتي یو سورلی دادی پکې ناشتي استاد په لار باندې یو گاډي مخې لرازي هغه گاډي ولاړ دی یا ونو بوټو ته ګوره دغه ونی بوټي ولاړ دي یا غر ته ګوره دا غر ولاړ دی یا د سپوږمۍ ته ګوره دا ولاړ ده خو هر سړی په دې دوکه کې پریوتی او دا سوچ کی چې دا ونه زما سره روان دي دا غر زما سره روان دی دا گاډي زما سره روان دی دا انور سپوږمۍ دا زما سره روان دي نه دا انسان دوکه کې پریوتی دي دا سيزونه په خپل ځای ولاړ دي او دې چې دی هغه روان دي د قشان د دنیا مثال دی د دنیا دا ژوند د دنیا دا لذات د دنیا دا خوشاله دی انسان په دوکه کې چې دی هغه څه کړی دی دا پریسته د دې وجینا د دنیا د پاره منګلا د اخرت نه غافل کېدل دانه دی پکا چې کم سړی دا غواړي چې زما اخرت د خیسته شوي او زما د دنیا هم د کامیابو شوي اخرت د هم د کامیابو شوي نو دغه انسان با دغه دنیا کې د یو څو خبرو خیال ساتي چې کله دغه خبرو لحاظ او خیال وساتو دغه سړی کامیاب دی دغه سړی چې دی ګټه کوونکی دی او دغه سړی چې دی خپل مقصد ته چې دی هغه سره رسیدونکی دی مثال به داسې ورکو لکه یو سټوډنټ د سکول کالج یو طالب العلم دی دا هغه د لسم یا د شپاړسم امتحان را روان دی نو دغه امتحان د پاره دغه طالب العلم خپل لبی پریدي د ملګرو سره ګرځیدل پریدي
مجالس محفلونه دا پریدي او د یارانو دوستانو نه ډډې تشي او ځان له یو ځای کې ناست وي او هغه مطالعه کی او هغه سټډي کی د دغه امتحان د راتلو دپاره او په هغې کې بیا د کامیابېدو دپاره نو د دغه دوه درې میاشتې دغه خپله زندګي د څو اصولو پابند کړه او دغه درې څلور میاشتې د په ځان باندې هغه د دنیا چې کوم نور ضروریاتو هغه یې په ځان بند کړو او په هغې یو څو خبرې عمل شروع کړو د امتحان د تیارۍ دپاره نو دغه دوه درې میاشتې دغه نوجوان دغه طالب العلم خواري وکړه محنت یې وکړو اوس امتحان راغی دغه امتحان کې دی کامیاب شو نو هغه د لږو ورځو د لږ ټیم هغه خواري د ده د کامیابۍ ذریعه وګرځېدله او دی کامیاب شو د دنیا چې کومه عهده ده هغه ده ته چې دی هغه څه شي هغه میلاو شي په څه شي باندې په هغې لږ وخت او په هغې لږ ټیم په خوارۍ باندې دقه شانتې وروڼو د آخرت د کامیابۍ دپاره الله ما تا ته دا وي چې د دنیا دا لږه زندګي چې دا د آخرت په مقابله کې هېڅ هم نه ده دا د آخرت د زندګۍ په مقابله کې هېڅ هم نه ده د ذرې برابر چې دی هغه هم نه ده ځکه د دنیا زندګي دا ختمېدونکې ده دې لره زوال دی د دنیا هر څه لره زوال دی او د آخرت زندگی د هغې اول شته د هغې آخر نشته د هغې ابتدا شته د هغې انتها نشته د هغې شروع کېدل شته د هغې ختمېدل چې دی هغه دا نشته نو الله ما تا ته وایي چې دغه د دنیا دا لږه زندگی دا د الله په فرمان بردارۍ کې دا د الله د اصولو مطابق تیره کا نو د دنیا دا زندگی به دې ښکلې شي او هغه لویه زندگی چې د هغې اول شته اخر یې نشته ابتدا یې شته انتها یې نشته شروع یې شته اختتام یې نشته دغه زندگی به دې دا ټوله څه شي دا به دې ښایسته شي د دې وجې حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې کله انسان دغه شپږ خبرې ځان کې راوستې دغه انسان دنیا کې هم کامیاب او د آخرت هغه لویه زندګي دا د بد شول او دی به په هغې کې هم چې دی هغه څه شي هغه کامیاب شي لومبی په هغې شپږو خبرو کې څه شی دی اهل و عیال بیبي الواد دا د الله د ذکر نه د الله د یاد نه غافل نه کی لومبه خبر ادا ده قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله اے د ایمان خاوندانو لا تلهکم اموالکم تاسو د غافل نه کی تاسو مالونه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله نستاسو اهل عیال نستاسو الواد دی تاسو د الله د ذکر نه غافل نه کی نن کومه دنیا باندې نظر واچو دغه خبره زموږ مخې ته رکاوټ رخ شوی دی چې هغه مال دی هغه دنیا ګټل دی دغه زما ستا د الله په مابین کې حایل چې دی هغه څه شوی دی هغه رخ شوی که دکاندار خپل دکانداری کی که د مانځه ټیم شي او د حی علی الصلاة د حی علی الفلاح آواز ولګي ډېر کم دکانداران به داسې وي چې هغه خپل کاروبار خپل دکان بند کی او د الله یاد او د الله آواز او ندا چې وشي د کامیابی آواز او ندا چې وشي
د بانګ د مانځه اواز او ندا چې وشي هغې طرف ته به ډېر کم کوس خلک چې دی هغه څه شي هغه راځي. دغه مال زما ستا د الله په مابین کې چې دی هغه څه شي رکاوټ روغ شو هغه مال ګټل. که ډراور دی هغه په هغې خپله ډراورۍ کې بعضې داسې دي چې ښه به اذان واوري، ښه به بانګ واوري، ښه به د حی علی الصلاة د حی علی الفلاح اواز واوري چې مانځه طرف ته راشه، کامیابۍ طرف ته راشه، بیا به هم هغه دا خبره په یو غوږ واوري په بل باندې به وباسي په هغې خپل کار کې چې دی هغه مشغول. د دنیا په هره طبقه کې داسې افراد شته، داسې خلق شته چې دغه اواز ورته کېږي، د هغې باوجود هغه د هغې خپل مال نه، د هغې خپل کاروبار نه دومره ټیم نشي ایستی چې راشي الله ته چې دی هغه لږ ودرېږي. ځکه الله فرمایي لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ستاسو مال دی تاسو د الله د ذکر نه، د الله د یاد نه چې دی دا غافل نه کړي. او بعضې موقعو کې کمالدار وي هغه له الله وس طاقت چې دی هغه ورکړي، هغه د هغې مال په نشه کې دومرې مس دومرې چې دی په نشه کې وي چې هغه د حی علی الصلاة د حی علی الفلاح اعلان او ندا په هغه باندې اثر چې دی هغه نه کړي. د هغې خپل مال د غرور او تکبر د وجې یا په هغې خپل مال په هغې خپله مالدارۍ باندې هغه دومرې په نشه کې او دومرې په غرور کې چې هغه غیر چې دی هغه شروع. نو دقه مال دا د انسان د هلاکت ذریعه ګرځي او د الله د ذکر نه د غفلت ذریعه چې دی دغه مال داسې شو دا وګرځي. ولا اولادکم او نه ستاسو اولاد، تاسو چېرته د الله د ذکر نه او د الله د یاد نه چې دی هغه غافله نه کړي. د اولاد مینه محبت، د بیبي مینه محبت، د اهل و عیال مینه او محبت، د هغې په محبت کې ته دومره ډوبې دومره مستغرقې چې د حی علی الصلاة د حی علی الفلاح اواز ستا په غوږونو باندې تیر شي خو په تا باندې اثر چې دی هغه ونه کړي. دغه اولاد دغه اهل و عیال ستا د هلاکت ذریعه چې دی هغه ګرځي چې کله دغه بچې تا د الله د ذکر نه او دغه بیبي دغه اولاد دغه اهل و عیال تا د الله د ذکر نه غافله کړي، دا ستا د هلاکت ذریعه چې دی هغه وګرځېده. قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. الله وی دا ستاسو دشمنان دي. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. ستاسو دا بیبیان ستاسو دا اولاد دا ستاسو دشمنان دي. نو دشمن ورته په دې اعتبار سره ویل دي چې کله دا تا د الله د ذکر نه د الله د یاد نه چې دی هغه غافل. ستا او ستا د الله په مابین کې دغه بچی دغه بیبي دا رکاوټ روغ شو، نو دغه بچی دغه بیبي دغه اهل و عیال دا ستا دشمن دی، ځکه چې دا ستا او د الله په مابین کې د غفلت ذریعه چې دی هغه وګرځي. د دې وجې نه رونو چې د اولاد د اهل و عیال مینه او محبت چرته مونږ د الله د ذکر نه د الله د یاد نه غافله نه کړي. یو به په دې خبره باندې عمل کړو. دا ستاسو ذهن کې راله حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې کو په دنیا او آخرت کې کامیابی غواړي نو دا یو څو خبرې ذهن کې کېده. یوه خبره څه شوه؟ هغه دا شوه چې ستا اهل و عیال ستا اولاد ستا بیبي او ستا مال تا د الله د ذکر نه غافله نه کړي. یوه دا خبره شوه. دویم د دنیا لذات او خواهشات تا د اخرت نه چې دی هغه څه غافله نه کړي.
دنیا دې د آخرت نه غافل نه کی. نن د مونږ هر یو کس دا سوچو کو چې آیا زمونږ د آخرت د پاره فکر څومره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالات دو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به هر ټیم غمجنو، داسې الفاظ دي د حدیث مفهوم داسې چې هر ټیم به نبی علیه الصلاۃ والسلام غمجن او هر ټیم به نبی علیه السلام فکرمن. او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارک راضی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارک رجل حزین دیر غمجن دیر دردمن دا آخرت پا بارک بدمری غمجن او دردمن. او دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارک راضی کثیر البکاء دیر جڑیدن کے دا آخرت مبارک وی دا سے جڑا بے کولا چی دا آغد سترگو دی اوخ کو دا آغا پا دی مخ باندی کرخ چی دی آغا رخ کری وی دا سے جڑا بے چی دی دا آخرت مبارک چی دی حقا کری دا آغی حالات حال دا دی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی بارک سفر مائلی دی وکو چری زمان روس کو بل پیغمبر راتلی نو آغا پیغمبر بسوکو لکان عمر آغا با عمر چی دی آغا با اللہ دی پیغمبر مقررہ بیام دا غسر دا آخرت دمری لوی پکر دمری لوی غم دی چی دا آغی بارک سرا دی کثیر البکا دیر زیاد جڑاوالا و دیر جڑی دن کی. آیا دا آخرت پبارک زمون چتا یو اوخ کتلی دا آیا دا آخرت او دا مرگ دا غم پبارکی زمونږ دا یو باڼه د سترګې دا چې ته لون شوی دی زمونږ زړونه دومره زیات سخت شوي موږ دومره د غرور او تکبر نه ډک شوي. انسان په څه شي باندې غرور او تکبر وکړي؟ انسان دا دی څه شي؟ انسان څه شی دی؟ یو بزرگ د دې انسان حقیقت بیان کړی دی. وی لباسه کفن وی دا انسان مسکین دی او اے مسکین ته پس شی باندې فخر وکي. لباسه کفن وی د انسان جامه چې دا څه شی دی دا کفن دی. ومرکبه جنازه او د مرکب او د سورلې دا د جنازې کټ جامې څه شي دي کفن او د سورلې دا څه شي شو دا د جنازې کټ. ولده یتیم او الواد دا یتیمانان دا به یتیمان پاتې کیږي. ومنزله قبر او د منزل چې دی د کور چې دی هغه څه شی دی هغه د خاورو ډیرې دغه تنګ ځای دی څلور واړه طرف نه تنګ تنګ دیوالونه دغه د انسان کور دی. فراشه تراب او د بسترا د طلایی دا څه شی دی تراب دا خاورې دي. او بیا څه وي حلالها حساب او دا کوم حلال رزق چې ګټې نو د دې سره د دې حساب به د سره کیږي. وحرامها عذاب او چې دا کوم حرام مال چې دی هغه ګټې د دې به درته چې دی عذاب میلاویږي. دا د هر انسان د هر مسکین دا حالات. مونږ ټول مسکینان یو مونږ ټول مساکین یو زمونږ د ټولو دا حالات دي. د دې زګینا د دې زینب چې دی په داسې حالاتو کې چې دی هغه زو چې زمونږ جامې به کفن وي زمونږ
سورلی با د جنازې کټ وي زمونږه کور چې دی هغه به قبر وي الواد به زمونږ یتیم شي بستره به زمونږه خاورې شي او زمونږ چې کم مال مونږ حلال ګټلی دی د هغې به راسره د ذرې ذرې حساب کیږي کم چې حرام ګټلی شوی دی د هغې به سزا عذاب چې دی هغه څه کېږي هغه دا میلاویږي نو داسې انسان لا او داسې مسکین لا چې هېڅ ورسره نشته دله څه غرور پکار دی دله څه تکبر دا چې دی هغه څه دی دا پکار دی دوه خبرې شوې یو اهل عیال دی د الله د ذکر نه غافله نه کي دویم د دنیا محبت دی د آخرت د غم او فکر نه غافله چې دی هغه نه کي دا دوه خبرې به انشاءالله ستاسو ذهن کې ناست درېیمه خبره شیطان دلا اعمال ضایع نه کي او دا خبره لږ غور سره واورئ شیطان درلا اعمال ضایع نه کي و شیطان د انسان عمل څنګه ضایع کي نو د سره یو څو حربې دي یوه حربه د دا ده چې دی به تاله ستا د عمل مؤخر کی عمل بدل وروستو کی او دا په معاشره کې په کثرت سره موندلی کېږي که چاته وی مونځ شروع کا مړه لا ډېر وخت دی او مړه یو څه روزه به ولګومه د هغې نه وروستو به بیا شروع کمه یا یې مړه نه ناستې د شپږمې ورځ ده او د جمعې د ورځې نه به خپل لامبمه او د جمعې نه به چې دی هغه شروع کمه یا که چاته وی ګیره پرېږده دا د نبي علیه السلام سنت دي نو دی به څه وي مړه دا خو هلکوالي ده او ځواني به راځي بیا به بوډاکۍ کم بچي به وي بیا به چې دی هغه څه کومه هغه ګیره پرېږده نو د شیطان لومبی حربه دا ده چې دی زما ستا عمل په ما تا باندې مؤخر کی یو کتاب مې کتو د دې د لاندې یو مختصر یو دوه قیمتي خبرې لیکلې وي او د عبرت کې وې مې دته او دا زمونږ په دې معاشره کې دي یو بابا د اویاو اتیاو کالو عمر یو هغه مولانا صاحب هغې مونږ ته د مانځه ترغیب ورکړو چې مونږ شروع کا وی یاره وی زما دا زنګنان خوږېږي او چې دا زنګنان مې کله ښه شي که خیري که نه وي اراده مې کړې ده وی بیا به شروع کړه هله که ته په اویاو کالو کې د زنګنانو د ښه کېدو تمه چې دی هغه ساتې چې دا ښه شي بیا به مونږ شروع کړه او دا زمونږ د ټولو حال دی مونږ وایو چې مونږ به ښه شو زندګي خو روانه ده د انسان په وجود کې کمزوري چې دی هغه راځي مونږ وایو چې ښه شو نو شروع به کړو دا څه شی دی دا هغه شیطان را لګي په ما تا باندې هغه عمل مؤخر کی یو بل یو بوډا مې چې کاکا مون شروع کا په کلاره کوا خیر په ناسته کوا په کرسۍ کوا ما ته وی چې مولانا صاحب دا نوسې مې سره دې مې قرآن ته کېنولې دي به که خیري حفظ کی او چې کله دې تراویح شروع کی که نه او لومبې ختم دی کی نو انشاءالله زه به د دې نوسې پسې شاته ودرېږم او مونځ به چې دی هغه شروع دا د شیطان هغه فریب او دوکه ده چې ما تا په دوکه کې چې جمړه ته خو لا هلکې ته خو لا ځوانې بوډا کېږي به او نوسې به دي کړوسې به دي ګیره به دې راخېږي بیا چې کله بوډا شي بیا به ځان له به جومات کې کښېني ذکر به کوې مونځونه به کوې هره توره د ځوانۍ په موسم کېږي او بیا به څه کوې چې د خاورې شي ځوان منظرې چې بوډا شي دی د اخکار نه وځي دی د طاقت ختم شي دی بیا په یو ګوټ کې پروتي په خپله تسبرګروف شي عبادت خو هغه دی چې ته په ځوانۍ کې وکړې مزه خو د عبادت هغه ده چې تعالی الله تعالی قوت طاقت درکړی دی او ته راپاسې د دنیا دا کار وروسته کې او دا چې دی هغه مخکې نن که چاته مانځې وې وی یاره ټیم را سره نشته دکان به یو وړوکی دکانګۍ به
کوس ته وی چې لکه بل دکان د سره وباسما سټیم د سره شته وی واو وی ټیم به وباس ګورا د پیسو د لالچ دومره سیوا شوی د غیله ټیم وباسي او د مانزه 15 شپږ منټه ټیم سره چې دی راځي د شیطان لومبه حربسه د بما تا باندې عمل سکی دا مؤخر کی دویم د شیطان حربسه دا دی بتا ته چې دی هغه سکی وسوسه چې دی هغه با ته چې دی هغه اچي په وسوسه سره با ستا عمل دی بربادي تا کو من شروع کو تا عبادت شروع کو وس په دې راضي په دې مانزه کې بدی نه پریدي په دې نیک عمل کې بدی چې دی هغه سکی هغه نه پریدي او درې مخروي صدا درې محربه دادا چې کله دې دغه عمل وکړو دو کار دې وکړو دریم کار به دې اوس پتا باندې دا کې ستاده عمل بزایا کی پس سره په حسد سره په لوی سره ستا په ذهن کې بدا چې چګور ته څوره نیک سړی ته څومره صبرګي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په خپل اخیری ټیم کې شاګردانو ته ناشتي یو پیره ویلا بیا یو ویلا درېمه پیره ویلا شاګردان ته تپوس کی ویجی تاسو خو الفاظ اوی خو نیک خو اوی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وته فرمای و شیطان را لراغلی او ماته وی چې یارا امام احمد څومره لوی سړی په خپل نیک عمل باندې چې دی غبط شو څومره اعمال دي کړی دي ما ورته وی چې لا بیا راغی بیا راته وی مې چې لا بیا راغی بیا راته وی مې چې لا زه په خپل عمل نیم بد شوی دا الله پاک په توفیق باندې چې دی هغه بچ کېږم دا الله په توفیق باندې بس نجات مومم په خپل عمل باندې نه نن مونږ رکوټ عمل کو څومره دا غړې هم چتا کړی زه دسې ما دا وکړو صدقه مې وکړه خیراتونه مې وکړو زکاتونه مې ورکړو غړې او چتا ولو په خپل عمل چرته غوري فخر ونه کې الله زما ستاد عمل محتاج نه دی الله د اخلاص عمل چې دی الله خوخي الله ته دغه عمل چې دی دا غوړ او نو دا تقریبا 3 اعمال شو څلورم عمل کرامن کاتبین چې ته زمونږ نه پرمانه ونی دي الله پاک د هر یو بنده سره د هر مسلمان سره فرشتي مقرر کړي دا اعمال چې دی اغلی کی نو آیا دا سوچ مونږ کړی دی چې زه دا ګناه کوم دا فرشتي خو را باندې گواه دي زما دا ګناه دا دوی چې دی اغلی کی دا سوچ مونږ نه دی کړی نو چې څلورم د دنیا او د آخرت ته کامیابی غواړو نو څلورم خبره به دا ځان کې راولو چرته کرامن کاتبین زمونږ نافرمانه ونکړي داسې بزرگان تیر شوي دي عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو زنانه و د هغې سره زما ملاقات شو ما به سره خبرې کولې هغې به د قرآن په آیات سره جواب راکاو دا تفصیلي واقعه ده خو ټیم کم دی چې کله موږ د هغې ځای ته ورسېدو د هغې دا بچو نه مې تپوس وکړو چې ستاسو دا مور خو سوي نه بل خو چې زه خبره کوم د قرآن آیات راته وي هغه بچی وي چې زموږ دا مور دا د قرآن مجید حافظه ده دا د احادیثو حافظه ده په یادو احادیث یاد کړي دي 20 کاله د دې وشو چې دې خبرې نه دي کړې 20 سال وشو چې دې دنیاوي خبره نه ده کړې چې څه خبره وته کو دا د قرآن مجید آیات د هغې په مناسبت سره چې دې هغه وایو موږ پې پوهیږو دا څه شي دا د اخرت هغه یاره چرته کرامن کاتبین زما ګناه زما غلطي زما نافرماني ده چې دې هغه ونه موږ خو انسانان یو زموږ نه به ګناه کېږي ګناه به کېږي خو موږ بس ډایرکټ به توبه وباسو نو کرامن کاتبین ته به موقع نه میلاوي وي دا فرشته دا چې کله دا چپ طرف والا د دې انسان دا ګناه لیکي وي دا ښي سیټ والا ورته وایي چې لامې لیکه ورېږه دا سړی به توبه وباسي چې کله دې توبه ونه باسي او بل ګناه دی کی نو دا ښي سیټ والا فرشته ورته وایي ویلې کوي د خو توبه ونه ویست
لہذا مونږ انسانان یو، زمونږ نه به غلطۍ کېږي، ګناه به کېږي، خو چې مونږ ته خپله غلطي خپل ګناه په نظر راشي او ډایرک د هغې نه د الله په دربار کې توبه وباس. او پنځمه خبره څوک چې مونږ ته مرګ په غفلت کې رانشي، مرګ راله په داسې حال کې راشي چې الله پاک رانه رضایي، چې الله رانه رضایي. بعضې کسان داسې چې هغوی له په غفلت کې خوب مرګ راشي. څنګه غفلت کې؟ ده ته د ځان پته نه وي، دی په یو نافرمانۍ کې اخته وي، مرګ له راشي. او تاسو ته به زه یو قیمتي خبره وکړم چې کله انسان مسلمان میسواک استعمالي، دوه کارونه دي کې دوه چرته به هم دله غفلت کې مرګ نه راځي. څو کارونه؟ دوه. یو د میسواک کې په پابندۍ سره دله به غفلت کې مرګ نه راځي. ځکه د میسواک پیدې ډېرې دي، خو یو دوی درته وایم. حدیث کې راځي وي چې کله یو انسان میسواک کی، چې کله د مرګ وخت راشي او دله شیطان په دغه ټیم کې راځي، نو په دغه ټیم کې الله پاک یو فرشته راولیږي او د ده نه دا شیطان ډډې ته کي. د میسواک یوه دا پیدا ده چې د مرګ په ټیم کې دله شیطان راځي، الله فرشته راولیږي او هغه شیطان د ده نه چې دی هغه لرې کي. یوې پیدا دا شوه. دویمه وی چې کله دله مرګ راځي، وی الله یو فرشته راولیږي او ده ته ووایي چې الله دې ټیم کې بستانه چې دی سا چې دی هغه قبض کی، په دغه ټیم کې ده ته الله پاک کلمه نصیب کی، ده ته اندازه ولګي چې اوس په رانه سا اخیستلی کېږي، دی په خپله ژبه باندې کلمه شروع کړي. دا د میسواک پیدا ده. نن موږ څومره د دې سنت عمل نه محرومه یو. الله دې مونږه محفوظ کړي. څه کسان داسې دي چې هغه د دې پورې ټوکې ټقالې کړي، مسخرې پورې کړي. دا سنت عمل دی، سنت پورې خندنې نه دی پکار. انسان بعضې موقعو کې د دې کې د ایمان نه چې دی هغه محرومه کېږي. نو د میسواک سنت راژوندي کې څومره غټې پیدې شوې؟ دوه پیدې شوې. دوه، یوه دا چې الله فرشته رالیږي د مرګ په ټیم کې شیطان د نه لرې کړي. دویمه پیدې دا شوه چې هغه فرشته درته ال وایي چې الله د نه دې ټیم کې روح قبض کړي، تا ته به کلمه نصیب کېږي. او دویم چې مرګ راله په ایمان سره راځي او د غفلت د مرګ نه بچ کېږو، نو هغه څه شی دی؟ هغه د نیکانو خلکو مجلس دی. د نیکانو خلکو مجلس ته تلل. ځکه یو اوږد حدیث دی، د هغې خیري جمله درته ویم بیا بس کوم. لا یشقى جلیسهم، د هغې حدیث الفاظ داسې دي چې کوم ځای کې د الله ذکر کېږي او قرآن ویلی کېږي او د نیکانو خلکو ټولګي وي، د هغې نه فرشتو دیره تاو کړي، اسمانونو ته ختلي، الله دې تپوس کړي. هغه اوږد حدیث دی. هغوی څه کول؟ ته یادولې جنت یې غوښتې لیدلي دي که نه؟ نه دي لیدلي. جهنم نه پناه غوښته لیدلي دي که نه دي؟ اوږد حدیث دی. آخر کې الله اعلان کړي چې دغه ټولګي دا ټول خلک ما چې دی هغه وباخ. فرشتې عرض کړي الله وي یو سړی که په دې لار باندې ځي یا هسې راشي د دې سره کښېني، نو څه حدیث کې راځي لا یشقى جلیسهم، د دغې خلکو سره د هسې ناسته کوونکي سړی دی به هم چې دی به د دغې عمل نه او د دغې مغفرت نه د دغې معافۍ نه محرومه نه وي. نو چې مونږ د نیکانو خلکو مجلس ته ځو، تنګېږو نه، د علماو سره کښېنو، د علماو ضروریات د هغې نه د هغې پوښتنه چې دی هغه کو، انشاءالله الله به مرګ د ایمان سره راکړي. او شپږمه خبره د الله پاک د خفیه تدبیر نه ویریږي. د الله پټ تدبیر څه دی مونږ ته هېڅ پته نشته. مونږ مسلمانان یو، پته لګي نه، نعوذ بالله داسې نه چې د مرګ په ټیم کې رانه الله چې د ایمان واني
الله هم د ایمان نه محروم نه کی، الله هم د مسلمانۍ نه محروم نه کی. نو چې د الله د خفیه تدبیر نه چې دی یره چې کله د شپږ خبرې مونږه کراله، حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایل د دغه سړي دنیا دا به هم کامیاب شي او آخرت به هم کامیابی. نمبر 1 چې اهل و عیال دي د الله د ذکر نه غافل نه کی، دنیا دي د آخرت نه غافل نه کی، او شیطان د اعمال باطل نه کی، او کرامن کاتبین دي نافرمانی اون لیکي، او مرګ دل چې دی دا په غفلت کې را نشي. او شپږم نمبر د الله پاک د خفیه تدبیر نه یره چې دی غ اختیار کو. ان شاء الله چې دا شپږ خبرې د خپل عمل کې چې دی اغراولو، الله پاک دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.